سلامونه هیله د ټوله به ښه یاست. تاسو لومړی دغه ویډیو وګورئ، زه به وروسته خبرې وکړم. دغه 8 بجې دي، شل بالا دي، د ویان CTC کلینیک دی. موږ په کلینیک کې ټول خبر دي چې ولادي مریضان مو ډیر دي، مریضان مو نور هم ډیر دي، خو ولادي بیخي ډیر دي. او دا د سړک پر غاړه کلینیک دی. د هرې خوا څخه اختلاطي مریضان، نارمل مریضان او ټول مریضان راځي. دغه وخت ما دغه دی وارمر می چالان کوي، دغه کوچنی دغسې اختلاطي نوزاد دی چې وارمر په هغه ګړي کې بند شو. اوس نو دا کوچان خلک دي، تاسو ته ټولو ته د کوچانو وضع او ژوند معلوم دی چې بیچارهګان هېڅ شی نه لري. دغه یو ټوکر یې راوړی دی، نور هېڅ شی نه دي راوړي. دا ماشوم زه پر مځکه هم نسم پرې باسلی و بخارۍ ته وارمر هم باندې دغه دواړه دغه خراب دي، بک خراب دي. زه دغه غیر سټنډرډ کار په خپله کوم، نو زه څنګه وکړم؟ یو ماشوم چې زما د سترګو لاندې مري، زه څه وکړم؟ تاسو خپله په دې باندې قناعت وکړئ. یا واخلئ موږ ته هر شي چې ضرورت لرو راوایستوئ، او یا واخلئ دا کلینیک بند کړئ. آیا تاسې زه د ژوند ژغورلو دپاره کښېنولی یم که د ژوند اخیستلو لپاره؟ تاسو خپله قضاوت وکړئ. جک رالی یو کال کې 2 کاله دلته کار وکړئ، موږ په سره قلم رجسټرونه رسولي دي. آیا تر پارټي بیا زما سره ومني چې زه کوچنۍ غټه سوې یم، لو سوې یم، خو ما په سره قلم تر ننه خط نه دی لیدلی، نه د مکتب په دوره کې، نه د انستیتوت په دوره کې، او نه هم په وظیفو کې. خو نن ما رجسټرونه چې تاسو وګورئ ما په سره قلم رسولي، ځکه چې جک هېڅ شی نه درلودی، ټول هر څه یې صفر وه. اوس د ایوا د رئیس د مدیر د هر یوه څخه دا هیله کوم چې تاسو خدمت دې ولس ته وکړئ. چې زه نامردي وکړم، تاسې نامردي وکړئ، امیر یې وکړي، مدیر یې وکړي، رئیس یې وکړي. آیا دا ولس به څوک جوړ کړي؟ دا ولس ته به څوک خواخوږۍ ورنصیب کړي؟ د اسمانه کاڼي په راوروئ که څه په کوئ؟ دا ماشوم زه اوس څه په وکړم؟ تاسې خپله ووایست. آیا دغه زه سټنډرډ امببک ورکوم که غیر سټنډرډ؟ څه په وکړم؟ نور نو بس. ویډیو مو وکتله، د خدای په لیاز دا څه کیسه ده؟ دا څنګه روغتیایي خدمات دي؟ دا څنګه کلینیکونه دي؟ دا څنګه روغتیایي بنسټونه دي؟ د روغتیا مسؤلین، والي، نور مسؤلین دا په څه اخته دي؟ دا څه حال دی؟ په یو کلینیک کې خدمات دغه رقم دي، په یو روغتون کې خدمات دغه رقم دي، نو ولې انسانان ونه وژل سي؟ ولې مړه نه سي؟ څنګه تر لومړی خو تر کلینیک را رسول د انسانانو نفس کاږي، بیا چې راورسېږي دغسې حالت وي. دا څنګه ژوند دی؟ دا څنګه خدمات دي؟ دا څنګه مسؤلیت دی؟ خدای ته تاسو په دغه مخ بره ورځئ. دا خورکۍ چې تاسو یې غږ واورېدئ، د دې نوم ډاکټر نورجهانه ده. له دغې ویډیو څخه وروسته د دې برخلیک څنګه سو؟ دا ښځه بره څه سوه؟ دا ښځه پر کور کښېنه ولې کښېنولله؟ له دندې لرې کړه ولې لرې کړله؟ موضوع څه شي ده؟ یو چا یې پوښتنه وکړه، ډاکټر صاحب، والي صاحب، رئیس صاحب، د عامې روغتیا رئیس صاحب، وزیر صاحب، یو چا بیا دا معلومات وکړي چې دا موضوع څنګه سوه؟ دا کلینیکونه د ایو په نوم په یوه انجو پورې مربوط دي. تر ایو مخ یوه بله انجو وه چې د ایجیک په نوم وه. ایجیک کې لسګونه میلیونه ډالر اختلاس وسو، غلا وسو، فساد وسو، هغه یې بنده کړه. چا بنده کړه؟ څنګه بنده سوه؟ په هغې کې کوم مسؤلین شریک وه؟ تر هغه وروسته د همهغې انجو مسؤلینو دغه ایو دا رامنځته کړه. هماغه مسؤلین دي چې دا رامنځته کړې ده. په دې کې اختلاس او غلا روانه ده. دا څنګه کېږي؟ دا څوک کوي؟ ولې کېږي؟ ویل کېږي چې د ایجیک په نوم چې کوم انجو ختمه سوه، د هغه د ټولو کارکوونکو د یوې د 2 میاشتو معاشات هم پر پاته دي. دا څنګه روغتیایي سکتور دی؟ دا څنګه روغتیایي خدمات وړاندې کېږي؟ هغه دوستان چې په دغه ایجیک و په دغه ایو کې وه یا دي، هغوی دې لطفاً زما سره معلومات شریک کړي چې اختلاس چا وکړ؟ وزیر وکړ، والي وکړ، کومندان وکړ، رئیس وکړ، احمد وکړ، محمود وکړ، چا وکړ؟ چا کړی دی؟ ما ته یې نومونه راواستوئ، اسناد راولېږئ، د دواړو انجوګانو د اسناد راواستوئ. زه کار پر کوم، باید دا کسان افشا سي. که تاسو معلومات لرئ، که معلومات نه شریکوئ، غاړې مو بندې دي، ځکه پر دې ولس ظلم کېږي او تاسو له ظالمانو سره شریک یاست. تاسو سره به د ظلم حساب کېږي. د دغسې کسانو اړوند چې تاسو د غلا اسناد لرئ، د فساد اسناد لرئ، مه یې پټوئ، هغه څرګند کړئ. نن چې د ویانو په کلینیک کې یو خور، یو ورور په تکلیف د سبا ستا د کور میرمنه، ورور، خور، پلار په دغسې تکلیف اخته کېدلی سي. دغسې شرموښان به ورته ولاړ وي، په انجوګانو کې به پیسې خوري، په انجوګانو کې به فساد کوي، درغلي به کوي، زور به تر ولس وسي، ولس به یې قرباني وي. لطفاً اسناد ماته راولېږئ، نور یې ماته پرېږدئ. ډېره مننه.